زموږ د بزرګانو کې خواجه ابوالحسن خرقاني رحمه الله غالبا د نقشبندي سلسلې ډېر غټ بزرګ، الله تعالی ډېره لو زندگی ډېره ښایسته زندگی ورکړې وله. په خپل عصر کې په خپله زمانه کې د عوامو د خواصو مرجع وه. د دنیا سبه انسانان ورته راتلو او علما به ورته راتلو او دینداره خلک به ورته راتلو او د هغې به یې ډېره اصلاح کوله او د هغې به همیشه د هغې په خدمت کې به. لیکن ډېره نیکه زندګي وه. الله تعالی په کور کې زنانه سخته بد عادته بد اخلاق چې د حضرت زندګي د هغې سره ډېره ستړې. لیکن حضرت به په دې شکل د هغې دغه حالات برداشتول او د هغې د بد اخلاقي به یې برداشتوله چې الله تعالی به پر دې باندې ماته په درجاتو کې بلندي راکړي. لیکن الله څنګه درجات ورکړي وي. یو ورځ د ډېره لرې ځای څخه یو سړی راغلی، هغه په دې نیت باندې ډېر سفر کړی و چې زه به د حضرت سره بیعت کوم، د ده به لاس نسم او ډېره مظلونه و کشپي و پر لارې باندې تېرې کړې چې کله د حضرت کور ته راغلی نه کور کې دننه چې پوښتنه کوي هغه زنانه ورباندې راووته. ما راورته څوک یاست چې را روان یاست؟ د چا پر نامه را روان یاست؟ تاسو راسئ د هغې پوښتنه زما څه وکړئ، زه د هغې د کور زنانه یم. په هغه کې دا خرابي ده، په هغه کې دا خرابي ده، په هغه کې دا خرابي ده، په هغه کې دا خرابي ده چې د حضرت دومره غیبت ورته وکړي. هغه سړی پر هغه ځای په ژړا اخته سو چې الله ما څومره سفر وکړي، ما څومره ستړیا وکړله او زه په څومره لوی تمه او په لوی امید باندې راغلی یم او دا د ده د کور د زنانې حالت دی او هغه زنانه ماته د ده دا ذکر کوي او د ده حالات به در زنانه بغیر بل و چاته ډېر معلوم. نو هغه سړي چې کله وژړل د کلي خلک ورباندې راغلل. د کلي خلک په دې باندې پوه سو چې هغې د حضرت د زنانې بد اخلاقي ور معلوم و چې دا سړی د هغې د بد اخلاقۍ په وجه دومره په غم کې دی. نو هغه سړي واپس برته د کور د تللو اراده وکړه. هغه د کلي خلکو دې ته مجبوره کړي، ورته حضرت په ځنګله کې دی بوټي راوړي، ته خو یو ځل ورسه هغه په خپلو سترګو باندې وویني. دی چې کله را روان سو رالی ځنګله له که ګوري حضرت د ځنګله پر زري باندې سپور دی او یو مار یې پر لاس باندې پیچلی دی، هغه یې غمچینه ده چې ګرم زری نافرماني کوي په هغه غمچینه باندې وایي. حضرت ابوالحسن خرقاني چې د دې سړي رنګ ته وکتل، الله تعالی د کشف په ذریعه دستي دا ورښکاره کړله چې دې سړي زما په کور کې ډېرې بدې خبرې اورېدلې دي او دا سړي ته ډېر زړه تکلیف ورکړی دی. د هغې په رنګ باندې هغه د غم اثار ډېر ښکاره و. باره د خود ورته ویل مولانا روم رحمت الله علیه پر نارې کې ولې سړی گر نه کشیدم بارزن، که چیرې د دې زنانې تکلیف ما نه برداشتولی کی کشید و شیر نر بیګار من، نن دې زمري او د ځنګله حیوان به زما بیګار څنګه وړلی چې هغې زه پر سپور یم او د په مارن مې غمچینه ده او په هغې باندې وهم چې الله تعالی دغه کرامت را کړی دی، دا د دې زنانې پر تکلیفونو باندې د صبر په خاطر یې را کړی دی چې زه د زنانې د تکلیفونو برداشت لرم، مزری زما د بیګار برداشت کوي او مار زما د غمچینې ګرځېدلو برداشت کوي. که چیرې ما هغه نه وړلی دی زما امر نه وړلی. ما درته ویل که چیرې زنانه په بستره باندې هم نه کېږي، که چیرې د زنانې په زر باندې هم د هغې اصلاح نه کېږي، نو بیا خو د هغې زنانې تکلیف په دې جذبه باندې برداشتول چې الله تعالی به په دې ذریعه زما په درجاتو کې بلندي کوي، الله تعالی به د دې په ذریعه زما ګناهونه را معافوي، الله تعالی به د دې په ذریعه باندې زما د زندګۍ د دنیا او د آخرت ښېګړې په نصیب کوي. لیکن که د یو چا په مزاج کې برداشت هم نه وي د زنانې او د هغې بد اخلاقي سړی نسي برداشتولی، هغه صفت یې نسي بد صفت یې نسي برداشتولی، نو بیا خو قرآن وایي ولا تذروها کالمعلقه فامساکم بمعروف او تسریح باحسان. بیا د ځانه سره کښېنو په ښه طریقه یې کښېنو. که چینه نه در سره کښېنستله په یو شکل د دې نه کېدله بیا نه د ځان زندګي په ګرم کې اچو مه د دې هغې په ګرم کې اچو او تسریح باحسان بیا په ښه طریقه د ځانه جلا کړه. ولا تذروها کالمعلقه بیا به داسې عمل نه ورسره کوي چې نه د ښځې په نظر ورته ګورې نه یې بل خاوند ته ورله کوي. بیا به داسې نه ګرځئ لکه سړی چې د اسمان او د مځکې په مابین کې راځړېږي، نه پر مځکه نه پر اسمان باندې.